السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. انشاءاللہ نن به سورة توبه آیت نمبر 94 یعنی 94 به وایو. الله تعالی دې وینا او الله تعالی دې اوریدو، الله تعالی دې پوها، بیا دې الله تعالی مونږ تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي، آمین. منافقینو بحث ته مخکینی ورستنی آیتونو کې الله تعالی او خلکو ذکر وکړو چې هغه که جهاد نه پاتې شي نو هغه ملامت نه دي، چې کمزوري وي، مریضان وي او خرچه نه مومي د تلو سوارلي وغیره، نو دا نه دي ملامت. په دې کې هغه خلک هم دي چې تا ته راغلي وو چې مونږ ته سوارلي راکړه یا مونږ اسواره کړه چې مونږ لاړ شو جهاد ته، خو تا سره هم سوارلي نه وه او بیا یې ژړل د جهاد نه په پاتې کېدو باندې. نو ملامت خو هغه خلک دي چې هغوی وسایل وو ورسره، هغې باوجود جهاد ته لا نړل او راضي وو په وروستو پاتې کېدونکو سره د ښځو په شان دی، په دې خوشحاله وو. نو الله یې په زړونو مهر ولګوو او دوی پوهېدو نه. اوس د منافقینو بحث روان دی، د هغه منافقین چې هغه جهاد ته تللي نه وو، بغیر د څه عذر نه پاتې شوي وو. عجیبه خبره ده چې سوره توبه د جهاد موضوع او بیا خاص کر د منافقینو موضوع او نن سبا حالات د فلسطین د مسلمانانو او د یو عجیبه غونتې د انتهایی بېحسي او د منافقت په ظاهره کې صرف خبره کول، هغه هم ډېر کم او ډېره په احتیاط سره چې چېرته امریکا راته غوسه نه شي، راباندې سترګې راونه بسي، کنې مړه به شو. که عوامو ته وګوري نو ما خیال کې د ټول اسلامي دنیا کې به هر مسلمان دې ته تیار وي چې په فلسطین کې د خپل ځان ورکړي د الله رضا دپاره. خو که حکمرانو ته وګوري نو یو حکمران پکې داسې نشته چې هغه د جرأت خبره وکړي یا قدم اوچت کړي. بهرحال یو افسوسناک حالت موجوده حالاتو سره د آیتونو ډېر عجیبه برابروالی خوري. خو بهرحال څه ووایو، مونږ هم همدې ته پاتې یو چې لا بس دا خبره وکړلی شو، وس کې هم نورې څه هم نشته. الله تعالی دې مونږ ته د جهاد کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې حالات مونږ ته برابر کړي. نو هغه منافقین چې لاړ نه وو جهاد ته او بهانې کولې، نو هغه بانګیر باره کې الله تعالی فرمایي یعتذرون، دوی به عذرونه پیش کوي، بهانې به کوي، دروغ بهانې ته وایي، دوی به د دروغو عذر پیش کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته چې کله واپس راشي نو دا منافقین به لارې ته راشي او تاسو استقبال به کوي، خوشحال به وي، الله راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا عذر به پیش کوي. او همدغسې هم شول بیا، نو عذر به پیش کوي، بهانې به کوي الیکم تاسو ته، یعنی تاسو په مخ کې، اذا هر کله رجعتم چې تاسو واپس شئ، الیهم دوی ته، کله چې دوی طرف ته واپس شئ. اصل کې دلته مدینې ته واپس راتللو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، خو دلته الله تعالی د مدینې نوم ونه غوښتو، د دوی نه وویل چې دوی ته واپس شئ. دې نه بعضې مفسرینو دا خبره کړې ده چې دوی لارې ته وروتي وو د استقبال دپاره چې دوی ته را واپس شئ، او خپل ځای دغه چې هو پوهېدو چې غلط کار خو م کړی دی او مونږ منافقت چېرته ښکاره نه شي، نو لارې ته وروتي وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته. نو چې کله تاسو ورته واپس شئ نو دوی به تاسو ته بهانې کوي. نو چې کله تاسو ته دوی بهانې وکړي نو قول نو ورته ووایه، رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي لا تعتذروا، بهانې مه کوئ، لن نؤمنه چرې هم مونږ یقین نه کوو، لکم په تاسو باندې، قد په تحقیق سره نبأنا خبر کړي یو مونږه، الله الله تعالی، الله مونږ ته خبر را کړی دی، من اخبارکم د ستاسو حالاتو، تاسو نه مونږ الله خبر کړي یو چې هیڅ عذر یې نه و، هیڅ بهانې جوړېدولو عذر یا د جهاد ته نه تلو هیڅ بهانه یې نه وه، خامخا پاتې شوي دي د منافقت د وجې نه، مونږ تاسو باره کې الله خبر کړي. ها وسیر الله، او نږدې ده چې الله به وګوري عملکم استاسو عمل، ورسوله او دغه پیغمبر اب وګوري چې تاسو څه کوئ، اوس تاسو پښیمانه یئ، ندامت هم شته دی که نشته، معافي غواړئ که نه غواړئ. که تاسو معافي وغوښته، ندامت اظهار مو کو، نو ممکنه ده چې الله مو معاف کړي. خو تاسو به وګوري
ثم بیا به تردون واپس کولی شي تاسو الی عالم الغیب، الی په طرف د عالم الغیب، په پوهیدونکي د غیب او شهادت او د ښکارو، یعنی هغه ذات طرف ته چې هغه په پټو په ښکارا پوهیدونکی دی، یعنی الله طرف ته. او الله ته خو پټو معلوم دي، کوم چې تاسو پټوي د مسلمانانو نه الله نه خو نشي پټولی، او ښکارا ورته معلوم دي الله تعالی ته. نو هغه ذات ته هغه نه خو پټېدی نشي، نو نه هېرېږي او نه غلطېږي او نه د خطا امکان شته. نو فینبئکم بیا به هغه خبر درکړي تاسو ته، یعنی د قیامت په ورځ به تاسو ته الله تعالی بیا وښایي بما هغه څه کنتم چې وایي تاسو تعملون چې عمل مکو، دا به تاسو ته بیا الله تعالی وښایي یو شی چې دغه ورځ دې دا کول، دغه ورځ دې دا کول، دلته تا دروغ ویلي و، دلته د منافقت کړی وغیره. الله نه خو نه پټېږي او نه الله نه څوک پټولی شي. او دا خبره یوازې د جهاد په موقع باندې صرف د منافقینو ته نه، هر مسلمان دپاره په دې خبرې باندې پوهېدل پکار دي چې الله نه موږ خپل عمل پټولی نشو، که دنیا والا ونه پټ مو الله نه خو نشو پټولی. او بیا به څومره عجیبه حالت وي چې الله بیا ښکاره کړي دا سړی او په ګناه باندې. الله دې موږ تاسو حیا او پرده وساتي زموږ د بچو د اولاد ټولو دنیا او آخرت دواړو کې، آمین. یعتذرون هغوی بهانې به کوي الیکم تاسو ته، اذا هر کله رجعتم چې تاسو واپس شئ الیهم دوی طرف ته، قل اوایا دوی ته لا تعتذروا بهانې مه کوئ، لن نؤمن چرې موږ یقین نه کوو لکم په تاسو باندې، قد په تحقیق سره نبأنا خبر کړي یو موږ الله الله تعالی من اخبارکم تاسو د خبرونو نه، وسیر الله او زرد چې وګوري الله تعالی عملکم عمل د تاسو، ورسوله او دغه پیغمبر، ثم بیا به تردون واپس کړلی شي تاسو الی عالم الغیب په هغه ذات طرف ته چې هغه پوهیدونکی دی په پټو باندې و شهادت او په ښکاره، فینبئکم بیا به خبر درکړي تاسو ته بما د هغه څه کنتم چې وایي تاسو تعملون چې عمل مکو. الله تعالی فلسطین مسلمانانو باندې رحم وکړي. ته خو زورور یې الله، ته علیم خبیر یې، ته خو هر څه کولی شي الله. دغه ازمایش کې خو دا خلک کامیاب کړي، موږ خو شکست خوړلی دی. الله تعالی زموږ حالت باندې رحم وکړي، موږ معاف کړي، موږ ډېر ظلم وکړو. او الله تعالی اسرائیل او دغه ملګری امریکا او د دې نور ملګري الله تعالی ته تباه او برباد کړي، آمین ثم آمین.